السلام علیکم ملګرو، هیله لرم چې روغ او جوړ یاست او د صحت جامې مو پر تن کې وي. ګرانو دوستانو، دې ویډیو ته به تاسو ډېر په تماس دی او ډېر به ورته لیوالتیا لرئ. نو راځو ویډیو شروع کوو. ګرانو دوستانو، ویډیو نن دا ده چې څنګه د خپل فیسبوک پروفایل تر لاندې خپل فیسبوک پیج ایډ کو. نو ډېره ښایسته طریقه ده. راځئ ملګرو شروع کوي. نو خپل فیسبوک ته به راشو. کله چې خپل فیسبوک ته راغلو ګرانو دوستانو، بیا به خپل آیډي ته لاشو، یعنې خپل پروفایل ته. سمه ده. کله چې خپل فیسبوک پروفایل ته راغلی ګرانو دوستانو، نو تاسو به راشئ. پیج طریقې ډېرې ده ګرانو دوستانو، هغه په کروم کې کېږي، خو زه تاسو ته اسانه ساده طریقه ښیم ګرانو دوستانو. تاسو به ښکته شئ، دغلته به تاسو پیدا کړئ ګرانو دوستانو څه شی ایډیټ پبلک ډیټیلز به تاسو ځان ته انتخاب کړئ. په دې به کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو ګرانو دوستانو، زموږ د آیډي څه اړوند معلومات دلته راځي. موږ به ښکته راشو، تر ټولو ښکته دغلته موږ ته لیکلی چې فیوچرډ. نو دغه فیوچر چې تاسو ته ښکاري، دغلته موږ ته ایډ بټنه هم ښکاري. کله چې تاسو اد انتخاب کو، په دې به تاسو کلیک وکړئ. نو دلته د اد فوټو باندې د اد فوټو کلیک کولو څخه تر اوسه اخر سر ته ورشئ، تر ټولو نه ښکته لاندې. نو دغلته موږ ته پیج ګروپونه هم شته. تاسو ګروپونه دلته ښکاري، دا ګروپونه دي او دا لاندې چې دی دا پیج دی. دلته لیکلي چې پیج دی، تاسو ته اوس ښایم دا پیج سو او دا ګروپ سو. نو که تاسو ګروپ هم ورته اضافه کوئ، ګروپ هم اضافه کولی شئ او پیج هم. نو زه راځم خپل پیج انتخاب کوم. په لومړی سر کې دغه پیج انتخاب کوم. دا پیج دی د ایف جی ارانمنټس په نوم. دویم بیا دلته اډ فوټو وهم، بیا تر ټولو ښکته راځم. بیا دلته دغه لاندې بل ما سره دی چې راځئ سبسکرایب، دا نه اضافه کوم، بیرته دا ډیلیټ کوم. د دغه څه څخه ډیلیټ کېږي، زه تاسو ته د ډیلیټ د دې څخه لرې کېږي بیرته. زه بیا راځم تر ټولو اخره کې. دلته ما سره یو بل ګروپ هم شته، وبخښئ ګروپ نه پیج. دغلته لیکلي چې خوندور یا مفهوم لرونکي کیسې. دغه پیج زه هم اډ کوم ځان سره. په دې به هم کلیک وکړم. څومره پیجونه چې تاسو لرئ نو دلته اضافه کولی شئ تر 9 پورې. ښه بس راځو اوس مونږ دغلته پاس د سیف آپشن دی، د دې څخه مونږ سیف کوو. کله چې دا سیف کو، اوس بیرته خپل پروفایل نه وځو او یو ځل ته خپل پروفایل ریفرش کوو. اوس یې ګورو چې ایډ شوی او که نه. وګورئ ګران دوستانو، اوس تاسو کتلی شئ چې 100% زموږ دغه پیجونه چې دي دا دواړه ایډ شوي دي. تاسو وګورئ دغلته چې ما درته ویل افغاني ارانمنټس او دغه چې دی خوندورې کیسې او مفهوم لرونکي کیسې، دا دواړه پیج شو. ملګرو نو دغسې ښایسته ویډیوګانو لپاره اس ټي میډیا یوټیوب چینل ځان سره حتمي سبسکرایب کړئ، او که کومه پوښتنه لرئ نو کمنټ کې حتما ماته ولیکئ او دغه ویډیو ځان سره حتما لایک کړئ. نو تر بلې ویډیو چې زه سمیع الله تعالی ستاسو په چوپړ کې حاضر کېږم، ماته اجازه راکړئ. د الله پام.